چې د مردان سیمې سره تعلق ساتي او رب ولا ډیر ښکلی आवाज ورکړی دی چې هغه د خپل خوږ आवाज استعمال د الله په کور کې کوي، یعنی په جوماتونو کې اذانونه کوي. مدینه ته محمد حسن وایي چې زما غټ ارمان دا دی چې زه د لړ شم مدینې ته او هلته کې د زه د الله د رضا لپاره اذانونه کوم. په دې باندې تاسو څومره پریکټس کړی دی؟ یو کال پریکټس په دې باندې تاسو کړی دی؟ محمد حسن وایي چې د دې زما باقاعده یو استاد او د تیر شوي یو کال نه ما په دې باندې پریکټس شروع کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران کتونکو، زه ستاسو ملګری الیاس حسین نیک پنیغه د ګلستان تاسو ګورئ د ګلستان چینل. ملګرو، په دې وخت کې مونږ موجود یو مردان کې، دلته کې راغلي وو مردان ته او د موږ ټیم شو د ماسپښین زه رالم دلته کې ما دی ته وویل یاره زه اذان کوم. الحمدلله مونږ اذان وکړو. دلته کې زمونږ ورور مونږ سره ناست و، دی وایي چې زه دلته کې د ډېر وخت نه اذان کوم. ما ورته بهرحال ما ته دغونته کې اذان وکړه. نو بالکل خانه کعبه کې چې څنګه اواز دی هماغه شانتې اواز الله پاک دی له ورکړی دی. تاسو به په خپله باندې واورئ. نو زما زړه غوښتل چې دغه شان چې کوم پرسنالټیز دي دی زه چې کوم دی نو عوامو ته دغونته کې په سکرین باندې رامخکې کړم چې هغوی وګوري چې شانتې ماهرین هم شته د الله دین سره څومره محبت لري او څومره ښایسته اواز ول خدای پاک ورکړی دی. خو دلته کې چې کوم دی نو صحیح مقام ته انسان نشي رسېدلی. چې کوم وروڼه زمونږ ګوري نو هغه تاسو په خپله باندې واورئ. زمونږ د وروڼه به تاسو ګوري دی د لغونته کې اذان وکړي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
ماشاءالله جی ګرانو کتونکو تاسو زمونږ ضرور زمونږ مشر دا چې کوم الله پاک ولا په आवाज کې خوږوالی ورکړی دی هغه تاسو واورېدو نو جی ګرانو کتونکو چې کوم دا شانتې خلک دي چې هغوی له خدای پاک په आवाज کې خوږوالی ورکړی دی او په هغوی کې دا ټیلنټډ خلک دي چې کوم خلک دي کوم زمونږ ورونه دي ټیلنټډ دي دا شانتې یو دا ورونه دی دا شانتې د دنیا ورونه دي نو پلیز د هغوی غږ جوړ شي د هغوی आवाज جوړ شي چې د هغوی دا خواهش پوره شي والسلام